ای مؤمنان، د الله لپاره په رښتینولۍ ولاړ او د عادل شاهدان اوسئ. د کومې ډلې دښمني د تاسې دومره راونه پاروي چې له عدالت نه واوړئ. عدالت وکړئ. دا د خدای ویرېدنې سره نږدې اړیکه لري. د الله له ویرې سره کار کوئ. هر څه چې تاسې کوئ الله پرې پوره خبر دی. کوم کسان چې ایمان راوړي او غوره عملونه سرته رسوي، الله له هغو سره وعده کړې ده چې د هغو له ګناهونو څخه به تیرېدنه وشي او هغو ته به ستر ثواب ور په برخه شي. پاتې شول هغه خلک چې کافر شي او د الله آیاتونه دروغ وګڼي، نو هغوی دوزخ ته تلونکي دي. ای مؤمنان، د الله هغه احسان در یاد کړئ چې هغه پر تاسې کړی دی چې یوې ډلې تاسې ته د لاس غځونې اراده کړې وه، خو الله پر تاسې باندې د هغو لاسونه پورته کولو ته پرې نه ښودل. د الله نه په ویرېدو کار کوونکي اوسئ. د ایمان خاوندان باید په الله باندې ډاډه وي.